څه حساب کتاب دی سیاست ته ودرېږي څه پروګرام دی دا پیسې د کم ځای نه دومره استعمالوي ګاډی ځان له ښه ولې نه پیدا کېده چې اوس چې تا سره په دې اډوانس دور کې ده خدای د خپله در راکړي در په در مې نه کړي خدایه د ولږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي سوال خو زه سره نه کوم انشاءالله الرحمن چې څو پورې زما وس کې دغه به زه کومه د خاورې له یو داسې ځلموټی سړی په کار دی او داسې نولی سړی په کار دی که نه به زه څه ویم مګر دوی څه ښه ګاډي شته دی کشتم چور به یې تاڼو کې ولاړ دي چې مال یو فیلډر راکړي نو سب کمه خبره ده جی کتونکو د بېوسه یتیمانو دپاره پری سروس او نمبر 0302 59 97 930 بسم الله الرحمن الرحیم زه مشتاق علم ستاسو سرور یو ځل بیا د کلیوال لنګون سره تاسو ته مخاطب شوم جی کتونکو تاسو به څه وایئ چې دا نن دا انټرو څنګه وکړه او څه عجیبه شان کار یې وکړو او دا خبره یې څنګه وکړه چې د یتیمانو دپاره فری سروس جی کتونکو تاسو که لیدلي په ډېرو ویډیوګانو کې زبیر بھائی د تحصیل تنګي علاقې سره تعلق ساتي او د کرونا د وختو نه دغه هلې ځلې کوي خو زبیر بھائی ته مونږ په خپل پروګرام کې هر کله هم وایو زبیر په لاره باندې روان یو او دلته یو پروګرام له زه راغلی وم دلته ولاړ وم خو دا مې راتاو کړو ما یو څو خبرې اترې به مو ورته وکړو السلام علیکم زبیر بھائی څنګه سلام خدای خوشحاله کوي عزتمن شي قدرمن شي په الله ګران شي وایي که نه وروره خیر دی جی زبیر بھائی دا سم لیکلي د یتیمانو دپاره چې کوم دی پری سروس دا څه حساب کتاب دی دا خو په موږ څه واقعه پخوا تېره شوې زموږ په زړه کې هغه درد و خو بار بار ما په میډیا باندې ویلي ستاسو غوندې کې میډیا واسطه دې الله ښه وکړي مطلب دا دی چې دا پری سروس خو چې کله اوبه راغله په پاکستان باندې په غټه سطح باندې نو رور به د رور نه تښتېده او پلار به د زوی نه تښتېده او زوی به د پلار نه تښتېده د الله پاک فضل دی او دا خبره الله ته ښکاروي ما الحمدلله ما دې کې نه پال پرهیز وکړو الحمدلله اکسیجن پورې هر یو شی بس هغه امبولینس په ځای کار مې ته اوسه پورې اخیستی واله مې چې څو پورې زموږ تن کې څه وه نو تاسو لیکلي چې پری سروس که نه نو تاسو چېرته مطلب په غټ عهده باندې یا غټ سیاستدانې څه حساب کتاب دی سیاست ته ودرېږي څه پروګرام دی دا پیسې د کم ځای نه دومره استعمالوي الحمدلله رومړه خو فخر زه دا خبره کوم چې الحمدلله مې پې ویلې چې لکه مطلب زما یو ساده ژوند دی یو ساده ژوند تېروم زما نه تعلیم شته دی نه مې سیاست څه سوچ شته دی الحمدلله نه دغسې څه اړیکې لرم خو دا بس موږ باندې پخوا زمانه کې سخته تېره شوې زه ماشوم وم او هغه درد زما د زړه کې دی او انشاءالله الرحمن ما څه خپل ورونه هم سپورټ کوي دروند زامن مې کوي داسې دوستان شته دی ما څه چې هغه زما ډېر سپورټ کوي بل عمران نوم یې دی مصري دی ورکشاپ کار زما هغه پرې کوي په دې اریچن کې ویرنګ والي دی منظور استاد هغه کار زما پرې کوي او پاتې د پېټرول او سنجۍ خبره شوه نو ما څه خپل ورونه سپورټ کوي او بس هغې له الله پاک هغه نظام چلي هغې دپاره نه نو بیا خو به ته هم چې کوم دی هغوی سره سپورټ کوي ته به مالي حالات نه مضبوط یي ګاډی ځان له ښه ولې نه پیدا کېده چې اوس چې تا سره په دې اډوانس دور کې ده سوال خو دې ډېر سخت وکړو دغه کې خو نه ځم خو لکه مطلب دا دی چې به دغه وس مې کېږي نه زما اړه الحمدلله زما څه لږ ځای دی ما مخکې مې ویډیو کې ویلي کړو هغې باندې زما ډیلینګ وشو همدې بېوسو خلکو لپاره به زه فیلډر رالم دا زما په غټ ارمان دی په هغې کې به خپل الحمدلله د امبولینس څخه کټ پمپ کېږي اوسه پورې څومره مریضان دي هسپتالونو ته پرېوړي دي یاره دا تقریبا دا اوبه چې شروع شوې د کرونا د هغې نه را په دې خو حساب کوي دا 4 کاله وشو خو ساعت یې نه دی معلومو نه تعداد معلوم اوس هم دا دی زه به انشاءالله تعالی چې دغه ته ځم فضاګټ علاقې ته مریض دی هغه جان شوی دی او هغوی نه ټیکسیانو والته ډیمانډ کوي 8000 روپۍ او ما ته چې موږ به 4000 روپۍ درکړو مال به درلم 4000 هم زموږ لپاره ډېر صرف دا خرچه وکړي صحیح ده هغه ماشومه ده چې کس کلي کې دا ګردو بیمار دی یتیمه ده د هغې څه واقعات دي او هغوی سره مطلب تاسو څه هیلپ وکړئ هغه خو یو ویډیو ما په فیسبوک کته نو هغه ماشومه چې کومه ده د هغې یتیمه یسیره ده او یتیمانانو او یسیرانو دپاره خو زما ویلکم ریمارک یم د هغوی دپاره نو هغه ویډیو ما وکته او بیا د سعودي عرب نه ماله چا نمبر راکړه هغه د ګردو واش دپاره به هغه په موټرسایکل باندې بټخیل هسپتال ته تله او په موټرسایکل باندې به واپس راتله نو دا زما ضمیر نه غواړي خدای شه چې اوس هم دا خبره زه چې کوم مال جړه راځي نه یې کولی هم نه شم خو زه الله دې رحم وکړي ما ورته چې څو پورې زما تن کې څه وه دا خدمت به زه انشاءالله تعالی چې زما په کور کې یو غټه واقعه مې نو دا ګاډی به د دې ماشومې ته ولاړي او دا به دې خدمت کوي زبردست او د بار نه چې کوم که تاسو ګورئ ډونیشن کېږي زیاتر صحافیان ډونه چې کوم دې پروګرامونه وکړي هغوی سره ډېر زیات امدادونه وشي نو ستا خو هم لکه پروګرام دوه شوي څوک امداد کوي در سره به دې ګر څه هیلپ کوي بار نه یاره دروغ نه شو ویلی یو زنانه وه انګلینډ کې اوسېده صوابۍ علاقې وه هغې به کله ناکله کوه هغه راغلي پاکستان کې ده او نه ما چاته ویلي دي او نه راته چا څه ویلي دي ګورنمنټ نه څه هیلپ څه اپیل کوي
زمونږ د پاکستان خو ډېر سختو ستونزو سره مخامخ دی ګورنمنټ لکه مطلب دا دی چې ما صرف دونه کوي چې ګورنمنټ هم ما سپورټ کوي چې ما ته داسې مسلې څوک راولي مخې ته نور به زه څه ویم اګین دوی څه ښه ګاډي شته دی کسټم چور به یې تاڼو کې ولاړ دي چې مال یو فیلډر راکړي نو سب کمه خبره ده زه به دا 15 لک روپو ګاډی به زه د عوامو په خدمت کې دا پیسې به زه لګوم مال چې یو سرکاري ګاډی راکړي نو د دوی پیسې ځي او زه به په خدمت وکړم د عوامو د بېوسو یتیمانانو ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه اپیل یې وکړو ګورنمنټ ته دا هېڅ هم نه دي جي که دي او څه زور پیلوي نو موږ غریبانان خلک بیا پیلوي دا د 13 کال نه دا هلې ځلې کوي اپنې مدد آپ د خپله جیب نه نو دا ډېره ګرانه خبره ده که دې وخت ته وګورئ جي نو خلک رزق پورې حیران دی یو وخت روټۍ نشي پیدا کولی بچو له جامه پیزار نشي پیدا کولی دا په دې وخت کې خپل بچي هم ساتي او د هغې پالنه هم کوي سکولونه سبقونه او بیا ورسره چې کوم دی دغه چې اس سي ګاډی تاسو به وایئ چې یاره د مطلب دته سپک وکړه چې دته وایي چې یاره دا چې اس سي تا سره په دې اډوانس دور کې هم دی دا صرف د ده د مالي حالات پورې ورته وایم چې لکه د ده خپل مالي حالات ډېر زیات کمزوري دي نو نه غریب سره څه د ګورنمنټ سپورټ شته او نه سیاسي سړی دی چې یاره سیاست به پرې وکړي خو دغه سیاسي ګوندونو ته وایم چې تاسو زیاتتر ګرځئ ځای په ځای ویډیوګانو او د خاورې له یو داسې ځلموټی سړی په کار دی او داسې نولی سړی په کار دی که نه نو زه وایم چې دې خاورې له داسې سړی په کار دی جي چې د دې قوم ولس خدمت وکړي او ښه جذبې سره یې وکړي او مطلب بغیر لالچ یې وکړي نو دغه رنګ بهادر زلمی سړی په کار دی او پریکټیکل زلمی سړی په کار دی کوم وس لرونکي خلک دي نو کوشش وکړئ د سره هیلپ وکړئ دوی به تاسو ته خپل نمبر هم ووایي په دغه سکرین باندې دی زبیر بھائی که تاسو سره څوک تعاون کول غواړي داسې دردېدلي خلک شته دی مطلب زړه کې درد لري د غریبو سره مرسته کوي نو تاسو هم دا مرستې کوئ که تاسو سره څوک مرسته کول غواړي د دې سینجۍ پټرولو دپاره نو خپل نمبر ووایي ملګري خبره خو دې ډېره مضبوطه کړو پښتو کې یو متل دی وایي خدای د خپله در راکړي در په در مې نه کړي خدای د ولږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي سوال خو زه سره نه کوم انشاءالله الرحمن چې څو پورې زما وس کوي دغه به زه کوم او چې یو سړی کوي نو هغه ته زه انکار نه کوم بالکل هر ټیم کولی شي 0302 59 97 930 انشاءالله دا پښتانه به تاسو سره ودرېږي خامخا به ودرېږي د ډېرو غریبانانو چې کوم دی ستونزې دی زمونږ وس لرونکو خلکو چې کوم دی الله ختمې کړي دای ذریعه سات شوي دي انشاءالله که هېري چې بل پروګرام در سره کوم تا سره به که هېري د دې نه ښایسته ګاډی او خدای دې دم مطلب بریالی ساتي چې یاره د دومره سختو حالاتو کې د ډیوټي کړې ده نو دا ګاډی به هم نه ورکوي صحیح ده که نه د خیر جي کتونکو خبرې اترې مو ورسره وکړې زبیر بھائی سره ډېرې ښکلې خبرې وکړې نو دوی سره ملاتړ جوړ شي دوی سره ضرور ودرېږئ چې د دغه غریبو یتیمانانو یسیرانو د دوی خدمت په صحیح طریقې سره وکړي الله پاک دله یو ښایسته ګاډی هم ورکړي او د سینجۍ پټرول دپاره خامخا دوی سره ودرېږئ هیلپ وکړئ ولې دا سخت دی په مونږ هم راتلی چې خدای ناخواسته سبا مونږ سره هم داسې څه پیسې څه تکې نه وي او دا تکلیف راځي نو دا زبیر بھائی به راسره ولاړ نو کوشش وکړئ دوی سره هیلپ وکړئ او همدې سره مال او زما کیمرامین امجد کامرا له اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان دې خاورې له یو داسې بریالی سړي په کار دی